أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. زمارونو د روزې متعلق د رمضان دا دوه جمعې خبره مې ستاسو مخکې ذکر کړه. د رمضان د روزو ډېر برکات دي. د میاشتې متعلق بیان مې تېره جمعه درته کړ. یوې دا غټ برکت دی چې د انسان نیکو ته توجه پیدا شي او د ګناه نه د انسان په زړه کې لږ نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي نو ډېر هغه خلک چې په روژه نه مخکې جومات په سترګو نه پېژني هغه هم جوماتونو ته راشي. داسې خلک چې یو جمعه او بله جمعه مونځ کوي نور ورځو کې مانځله نه راځي، هغه ختمونه هم شروع کړي او تراویحو ته او ختمونو ته مدرېږي. دویم برکت د روژې دا دی چې د سړي په زړه کې الله طرف ته میلان پیدا شي او د خواهشاتو نه د سړي څه ناڅه نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي د روژې په میاشت کې انسان ته هر قسمه خوراکونه په کور کې حاضري، لیکن چې ده کې تر څو ایماني نو دی وایي نه. د ماښام بانګ وویلی شي او د روژه ماتې ټیم برابري او بیا هم خوراک ورته پروت وي، لکه صبر وکړه خیر دی دا بانګ یې وختي نه ویلی. دا د ده په زړه کې الله پاک یو شوق پیدا کړي او د خوراک او د څښاک او د خواهشاتو نه د بنده په زړه کې لږ نفرت پیدا کړي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمونږ دا طالبان وي تخلق باخلاق الله. یو مقوله ده، دا حدیث نه دی. بعضې حضرات ورته حدیث وایي خو د رسول الله مبارک حدیث نه دی، مقوله ده تخلقوا باخلاق الله، چې ځان کې د خدای پاک خوی او د خدای صفت پیدا کړي. نو د الله صفتونه خو مونږ ځان کې نه پیدا کولی شو او نه مونږ کې د اهلیت شته، خو څه ناڅه لکه الله خوراک څښاک نه کوي، محتاجه نه دی. خو الله اوبه نه څښي، تږي کېږي نه، دی ته محتاجه نه دی، نه خوراک ته نه څښاک ته نه جوسونو ته. دا الله دې ته ضرورت نه لري، الله د احتیاج نه پاک دی. نو سړی په ځان کې دا یو صفت پیدا کړي د پیشبني نه تر ماښامه پورې چې الله خو مطلقاً خوراک ته محتاج نه دی، خوراک نه کوي، زم دا ورځ دغه صفت ځان کې پیدا کړو. الله خو مطلقاً څکلو ته محتاج نه دی، څکل نه کوي، نو زم هم د پیشبني نه ماښامه پورې دا یو صفت ځان کې پیدا کړو. او خواهشاتو ته الله محتاج نه دی او نه الله پاک دا جنسی خواهشات لري، الله د دې نه منزه او پاک دی. نو زم هم د پیشبني نه تر ماښامه پورې د خواهشاتو نه ځان به وساتم. دقه رنګې د مارونو د ګناه نه د دروغ او د غیبت نه ډېر خلک پکې پرهیز کوي. او حضور پاک هم فرمایي الکذب والغیبت یفطران الصوم، چې دروغ او غیبت روژه ماتوي. بلې بعضې زمونږ سلف وایي چې بالکل که چا دروغ او روژه وي، روژه یا دروغ وي یا غیبت، روژه دوړه شوه ختمه شوه. خو زمونږ اکثر علما وایي چې نه، د همدې حدیث کې یو جمله رستو راغلې ده چې روژه ماتوي نه، خو د روژې برکت ختموي. ستاسو خیال و زمارونو تاسو ته ما یو ټکې ویلی مې خوراک حلال دی، اوبه حلالې دي او د خپلې بیبي سره خواهشات حلال دي او د هغې نه ستا پرهیز دی، حلالو نه پرهیز دی. نو چې کم در باندې مستقل حرام دي، چې روژه شوه، چې غیبت شو، دروغ شو، چغلي شوه، خو به یقینا دې ځان ساتي چې حلال خدای وایي مه کوه، تعالی حلال دي د هغې نه دې پرهیز شو. نو حرام چې سړی کوي دا خو ډېر بېوقوف دی، ډېر قمقل دی. قیامت پر ورځ الله به ورته وایي چې د خدای ظالمه تا باندې خو ما حلال بند کړي، چې کوم څیز مخکې وروستو حلال وه مې در باندې روژه کې بند کړو. نو چې هغه مخکې وروستو هر وخت حرام و، چې دروغ و غیبت و چغلي وه، بغض و، نو هغه دې بیا ولې کوو؟ نو روژه کې به د دې څیزونو نه زما وروڼو مکمل ځان ساتو، نو دا روژه به زمونږ قیمتي شي، دا روژه به برکتي شي، او چې څومره د روژې لوی ثواب دی نو به مونږ حاصل. زما وروڼو یو خبره ذهن کې واچوئ،
روجه هغه میاشت چې ته به په دې روجه کې ځان په الله بخې. بس لنډه خبره درته وکړم، دا د حضور پاک مبارک وینا ده. او که چېرته ځان دې په الله ونه بخل لوی تاوان کې راځي. د روجې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې د منبر په دې لومبۍ پوړی قدم کېښود، هغوی به په درېیمه پوړی کېناستېدل. د حضور پاک د منبر درې پوړی وې، په درېیمه به هغوی کېناستېدل. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک د ادب او د احترام د وجې نه چې هغه په درېیمه نو زه به په دویمه کېنم. ادب احترام منه نه دي. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه ابوبکر په دویمه نو زه په دې لومبۍ پوړی کېنم، حضور پاک په درېیمه او په دویمه زه به هغوی احترام کوم، لاندې به کېنم، هغوی سره ځان نه برابر و. چې د حضرت عثمان صاحب زمانه شو نو هغه درېیمې ته وخت، درېیمې ته. بهر کیف په دې درې په دې لومبۍ پوړی چې قدم کېښود نو حضور پاک مبارک وفرمایل آمین. دا زموږ د ټولو سننو روایت، ټولو کتابونو کې سنن ورته وایي، هغې کې شته. بیا چې په دویمه پوړی قدم کېښود بیا وی آمین، او چې بیا په درېیمه پوړی قدم کېښود نو بیا وی آمین. یو روایت کې داسې دي، یو مختصر دی یو مفصل دی. هغې مفصل روایت کې داسې دي چې صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو اواز دعا ونرېده او نه م څوک ولیدل او تاسو آمین وایي. آمین خو خلک هغې وخت کې وایي چې یو سړی خیره وکړي یا دعا وکړي نو دی وي آمین. آمین معنا څه؟ چې الله دا دعا قبوله کړي یا دا خیره چې چا کړې ده نو دا قبوله کړي. آمین. عجیب دعوتي، خدای زما دا دعا قبوله کړي. نو نم څوک ولیدل نه د چا دعا او تاسو آمین ووی. نو حضور پاک مبارک وفرمایل وی جبریل علیه السلام راغی نو چې ما په لومبۍ پوړی باندې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام یو دعا وکړه او ما ورباندې آمین ووی. هغې وفرمایل دې ترتیب کې زه ګډوډېږم خو دا درې خبرې دي. هغې وفرمایل چې کوم انسان د هغه په مخ کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پتا حضور پاک ته فرمایي څوک د نوم ستا والي او دا بل سړی په درود شریف ونه وایي نو دی د خدای تباه کړي. رغم انف رجل ذکرت عنده، هغه انسان یا ذکرت عنده فی روایت چې ستا نوم د هغه مخ کې واغېشتلی شي او دی په آمین ونه وایي دی د خدای هلاک کړي، تباه دي شي، دی د خدای برباد کړي. اوس در حضور پاک مبارک نوم چې یو مجلس کې واغېشتی شي نو زموږ علما لیکي دی به په لومبي ځل وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله تعالی علیه وسلم وعلى آله چې څومره ته ویلی شي تاله اختیار چې نوم واغېشتی شي. او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اخیستلی کېږي نو علما لیکي په لومبي ځل درود شریف واجب دی او په دویم ځل بیا مستحب دی. اگرچه زمونږ یو لوی فقیه دی کرخی هغه وی هر ځل واجب دی. خو خیر ساعات المجلس که ساعت واحده. حاصل د خبرې ده چې د پیغمبر مبارک نومونه دوه دي ښه، یو محمد او بل احمد، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نو چې دا نوم واغېشتی شي نو په لومبي ځل درود شریف واجب دی او چې بار بار اغېشتلی کېږي په دا مجلس کې بیا مستحب دی. او که د پیغمبر مبارک صفت ذکر شي لکه رسول الله څوک وایي، نبی الله څوک وایي، نبی پاک، رسول پاک، نو درود شریف واجب نه دی خو مستحب دی، برکت یې ډېر. اوس درود شریف زما وروڼو د رمضان میاشت ته ډېر ثواب لري. د نورو میاشتو په نسبت د رمضان په میاشت کې یو پاویا ثواب زیات لري. یو پاویا لکه یو سړی سل کرته درود شریف ووایي، سل کرته، نو د دومره ثواب وشو لکه د رمضان نه بغیر چې د اووه کرته درود شریف ویلی. اووه ته ویلی شي. د خدای نیکبختو د لوټ میاشت ده نو خلک وایي راشه پکوړې ګرانې خرڅ کړه د خلکو جیبونه لوټ کا. خلک دا معنا کوي شیدونه ګران خرڅ کړه د خلکو جیبونه به لوټ کې. د لوټ دا چې ثواب لوټ کا. زمونږ د علاوه چې نور څومره دینونه والا دي ښه دا هغوی چې د عبادت ورځې راشي نو هغوی ریټر ځان قانون دا دی. بلکې بعضې ځایونو کې ګفټونه شروع شي او فری شروع شي
او چا 30% ډسکاونټ او څوک 50% ډسکاونټ باقاعده په دکانونو یې لیکلي چې دا رعایت دی. دا نور کله چې په 100 شی میلاوېده 30% بارزان میلاوي. ولې دا زموږ د عبادت میاشت ده. عیسایان وګورئ تاسو لندن امریکا نه ځان خبر کې نو هغوی هغه خپل ریټونه ډسکاونټ ته راولي. د عبادت میاشت ده او زموږ د قسم په خدای که زموږ د روژې عمر برکتي میاشت د عبادت بله شته دی. مونږ ریټونه اوچت کړو او بعضې خلک وایي مړه دې کې هر څه وځي راشه وباسه پکې هر څه پکې وځي ګډم پکې وځي او ګندم پکې وځي هر څه پکې وځي هر څه دې ووتل خو قیامت په ورځ به یې دنه خدای بیا وباسي. ظلم به نه کوې مخلوق سره. ریټونه ولې ګرانه رزق ستا رزق درې ریټ کې دی او که رزق الله سره دی لږه ګټه چې دې لږه کې خدای برکت ستا واچو. قسم دې دا د هغه ډېرو نښه ده چې برکت پکې دی. حلال ګټه په رمضان کې حرام ګټې په رمضان کې ظلم کې خلکو سره په رمضان کې زیاتې کې خلکو سره په رمضان کې ګډون کې څومره چې ثواب زیات دی هغه ګناه زیاته ده. څومره چې اجر زیات دی هغه په ګناه کې تاوان زیات دی. جمعات کې ثواب زیات دی ګناه پکې زیات ده. حرم مبارک کې ثواب زیات نو من یرید فیه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب علیم که چا ګناه وکړ هغه له سزا هم سخته. دا خو قانون دی. د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ یا بعضې اوقات د عرفې ثوابونه پکې بعض اعمالو ثوابونه زیات دي نو ګناه هم پکې زیاته ده. د هغې ګناه وبال هم زیات دی. نو دا تاسو ټولو تجارت پیشه ملګرو ته او دکاندار ملګرو ته او ګاډۍ باندې چې څوک مال خرڅوي هغوی ته درخواست دی چې په روژه کې ګزاره وکړئ. مخلوق خدا سره ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ. بلکل اوزي هر څه پکې اوزي په روژه کې. د هر چا په زړه کې یو مازدیګر کې هر سړی وایي چې کور ته مې دا غونډه لاس ګاډۍ یوړئ او دا غونډه ګاډۍ مې یوړئ کور ته بیا خوړی نه شي خو هغه حرص دی انسان په خوراک باندې مازدیګري کې راشي نو چې څه په بازار کې مونی بس هر څه پکې خرڅېږي. داسې به نه کوئ داسې به نه که خوراک هم تاسو ته ما مخکې ویلي کم کوئ. او دویم دا دی چې ګزاره کوئ تاسو نو څه چې څوک په دې کې په رسول الله مبارک درود شریف زیات وایي. د درود شریف خو ډېرې فایدې دي. یو بهترینه فایده د درود شریف څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. وی دا ما فرشتی دی مخصوص په دې مخ د ځمکه ګرځي هغوی چکر لګوي. هغوی ته الله داسې یو علم ورکړی دی هغوی ته داسې یو طریقه الله ورکړې ده چې کوم ځای درود شریف ویلې کېږي نو هغوی ورته راشي نو ستا دا درود شریف هغوی کاونټ کې وشمېري نو رسول الله مبارک ته ورسئ چې فلانکي د فلانکي دوی پتا دا د دومره درود شریف ویلي. څومره لویه خبره. من صلى علی عند قبری سمعته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د قبر خوا کې په ما څوک درود ووایي زه اورم. ومن صلى علی نائیا ابلغته. او چې څوک په ما درود شریف ووایي دی لرې وي نو ما ته هغه د فرشتو په ذریعه رسولی کېږي. فرشتې باقاعده رسئ. زمانونو د درود شریف هغه فضیلت او هغه ثواب به یو طرف ته کا لیکن چې د درود شریف د برکت نه تا درود شریف ووایې او د حضور پاک مخې ته یې فرشته ودرېږي او یې فلانکي د فلانکي زوی د تورنګزو کلي د عمرزو کلي د پېښور په تا نن 100 کرته درود ویلي دي. رښتیا ووایه حضور پاک به څونه خوشحاله او په ګوان کې چې کومې فرشتې دي حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما به څونه خوشحاله بلې په حضور پاک وی خوشحالېږي که مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضایل درود شریف کې واقع لیکلی د ترغیب دپاره یې درته دا واقعات د ترغیب دپاره د خلکو زړه کې رغبت پیدا شي. وی یو سړی په لاره باندې روان و حج لته او پلار ورسره دا پلار یې ناجوړه شو دی بیمار نو پخوا خو پیاده قافلې وې قافله ته لاړه او دا پلار اوس وی دقسې دی دې پلار ته غریب پاتې شو. یدو زما خو رسیدې نشم پلار مې ناجوړه دی بیمار دی نشم بوتلی نو یا که جوړ شو بله قافله کې به لاړ شم او که جوړ نشو نو واپس به صاحب من دا پلار یې ناجوړ او قافله ته لاړه دله د پلار خدمت کو ناګانه دا پلار یې مړ شو بیمار و غریب وفات شو. چې وفات شو د پې د پاسه څادر واچو او نږدې خوا کې کلي و کلي ته لاړ چې خلکو ته ووایم چې زه خو مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشئ مهرباني وکړئ زما د دې پلار خدمت وکړئ.
اوس خو به په پلان کوچ کې یو څه سوزکی کې به یو څه هغه زمانه کې خدا نه وکړه چې سفر کې به کم ځای څوک مړ شو ملته به دفن کاوه چې ما سره دا ولام به کفن دفن یو کې جنازه را لو کې او قبر ولو کنه دی لاړه خلکو ته اعلان وکړو خلکو یې ډېره خلک کم ځای دی وی دی پلان کې ځنګل کې یا دې ځای کې را سره پروت دی وی مونږ درلو دې چې راغې پلار ته پلار خو پلاري نو په مخ یې وله څادر اچولی نو چې څادر یې په مخ اچولی هغه څادر یې تې اوچت کړو د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی شکل یې بدل بس فورا دا هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو چې خدای پاک او دا خلک به څه وایي چې ته مونږ د انسان جنازې له راولې که د خر را باندې خښې خر را باندې لمبې خر د قبر وباسو دا خو زما هم بېعزتي ده او زما د پلار هم بېعزتي ده زما وروڼو الله په دې قادر دی ګورې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لقوم لا يعقلون دي کیسے کرے اللہ وی داسې کو چې بره در باندې عذاب راوړي روستي دی غلې راشي دا د بر عذاب دی کوي دا ډرون حمله او د جزونو نه چې دا کېږي دا د بر عذاب دی کوي دا باران او دا طوفان او دا واورې دا د بر عذاب دی کوي دا چې کله سیلاب راغی د باران او دا دنیا پلونه مات کړه دا د بر عذاب دی کوي او من تحت ارجلکم زلزله براشي زمکه بوش دیږي یا دا خلق دا بمونه په زمکه کې خخای دماکې به شروع شي دا من تحت ارجلکم دی او یلبسکم شیعا او یا به یو بل سره اختلاف دی یو ته بل ته دشمنی به جوړه شي او بل به وجري دا درې عذابونه دي زمارونو د رسول الله مبارک په دعا باندې چې کله وی دا من فوقکم خدای وی دینه خدا ما امت ساته دې سره ټول تبا کی ویخه دا بنا راځي اکا دو کا برازي خو امت من حيث الامت په بنا ختمه او چې لاندې نه عذاب وی الله د دین اعوذ بوجهک ستا په مبارک ذات د دین امن نسم زما امت دینه بچ کاوه اکا دو کا برازي خو امت په بنا ختمه او په حدیث کې سره دي حدیث کې امدار راځي وی زما په ګوره د سورخه وی زما اکادو کا برازي ګوره او یلبسکم شیعا وی دا سان دي خیر دی یو بل وجل دي سره امت نه ختميږي خو یو عذاب خو بخامخه راځي مونږ ګناهونه کوو لیکن حدیث ته وسوک کړه رسول الله مبارک فرمایي وی زما په امت کې به یو سو عذابونه راځي من حيث العموم بني خو بعد ځای کې برازي ځکه د حضور پاک په دعا باندې د امت نه من حيث العموم چې په ټول امت یو شان راشي ابني و بعض ځای کې برازي ابسي الله اکبر قصف یا قذف غلې به ورېږي کاڼي به ورېږي په بعضې ملکونو کې کاڼي ورېږي کاڼي دا ثابته ده چې کاڼي به رانه ورېږي غلې به ورېږي او بل به څه کېږي مسخن شکلونه به مسخ شي طالبان پکې څه تعویل هم کوي لیکن ظاهري شکلونه به مسخ شي مسخ دا دی چې د انسان دا شکل به داسې ښکاري چې مړه لکه داسې بد شکله غوندې دی دا خو ټیک ټاک وایي چې بوډا شو دا شکل یې بل شان شو او یا به شکل د څاروي په شان شي د بیزو په شان به شي ولې پخوانو امتونو کې الله نه دی کړی خو اکادو کا دا به کېږي دا د رسول الله مبارک حدیث دی د بره نه او خصف زمکه به وشلېږي ما د تېر وته زمکه به وشلېږي زلزله به وشي لکه د مانسیرۍ علاقه کې چې څه موده مخکې راغلی او مسخه به راشي او د قذفون د بره نه به ګلی او د باران او د ډرون حملو په شکل کې راځي او دا به کله راځي دا به کله راځي رسول الله مبارک فرمایي دا به هغه زمانه کې راځي چې د سروت سامان زیات شي معازف او دمې او دمتوب او ګډاګانې زیاتې شي وایه که نه زیاتې دي که نه دي زیاتې پخوا خو به سینماګانې په پېښور کې خلک به تلل او ما ته یاد دي بعضې کسان د دې سینما د کتو د فلم د کتو بلد وو نو ماسخوتن ناوخته به فلم وکتل راتلل به په سر به څادر اچولو چې څوک مې ونه ویني او خلکو به پېغور ورکړو د پلار فلم او سینما لدی هغه سینما نن د هر چا کور ته دننه را رسېدلی کور ته نه مړه ټي وي به کور لګېدلی موږ به ویل که ټي ویګان مات کې ختم کې او دا ډیشونه ختم کې ابه کور کې یو لګېدلی
چې سړی به کور کې نه ښځو به کته او چې ښځې به کور کې وې نو سړو نه وې نو ښځو سړو به کته یو بل مخکې به هم نه کته. اوس جینۍ سره ځان له ټچ موبایل دی ولک سره ځان له دی هغه ځان له فلم ګوري دی ځان له فلم ګوري ځان له د ښځو تصویرونه ګوري جینۍ ځان له د هلکانو تصویرونه ګوري او ګندونه پې ګوري. سینما او فلم او د سرود سامان او د ګډا سامان کور ته او د هر چا جیب ته راغی که رانغی. رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په نښو کې دا نښه ده اشراط الساعه د قیامت په وړو نښو کې ده. او دې نه پس به یو سور باد راځي انتظار کوئ او دې نه پس به د خلکو شکلونه بدلېږي انتظار کوئ. الله خو قادر دی په دې. ځان وساتئ په رمضان کې چې څومره ملګري یې دا موبایل د ښه دپاره استعمال کوي ګناه دپاره مه استعمالوئ. د علماو بیانونه پې واورئ که نعتونه پې واورئ تلاوت د قرآن شریف پې واورئ. بیا په رمضان کې ته فلم ګورئ په رمضان کې ته په دې باندې بیا بدعملي ګورئ. الله نه معافي وغواړو. الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي. نو هغه شکل بدل شو. دې پرېوت بېهوشه چې کله بېهوشه پرېوته دې په دې بېهوشۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ملګري ورسره دی. دی هلک ته وایي چې ولې بچې خپی ولې برخوردار څه چل دی خپی وایي دغسې پلار مې مړ شو په سفر کې حج ته روان او شکل یې د خر ګرځېدلی دی. رسول الله مبارک ورته په هغه بېهوشۍ حالت کې وایي کم دی وایي دا دی وایي مخ دې کولو که مخ یې کولو که. نبي علیه السلام مبارک په لاس راخ که شکل یې خشته شو او انسان په شان شو واپس د پلار شکل یې او د هغې نه ښکلې شو. دی چې نبي علیه السلام نه تپوس وکړو ورته وایي دا الله رسوله دا خو ډېر لوی احسان تا موږ سره وکړو دا خو زما پلار د بېعزتۍ نه بچ شو دا خو تاسو څه خبر شوئ. دې ټکي ته غوږ کېږدئ. دا ګورې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي تاسو څه خبر شوئ. وی ستا د پلار به روزانه دا ډېر بدعمله او ستا پلار ګناهګار و نو خدای پاک وله دا یو سزا ورکړه رسوا کوي خدای کله کله خو ده به روزانه درود شریف وایي. ما ته به ماښام هغه درود شریف فرشتو را رسول چې فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي دومره درود شریف وایي. وی نن د ده درود شریف راونه رسېدل نو ما هغه فرشتو ته وایي چېرې د فلانکي خو به روزانه درود راتلل او نن یې راونه رسېدل دا ولې وی هغې راته وایي چې هغه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی چې مدد یې وکړې. مې ما ته څه محتاجه دی وی شکل یې د ګناه د وجې نه بدل شوی دی مدد یې وکړه. نو زه راله به هغه مدد مې ورسره وکړه. دې ته د رسول الله مبارک معجزه وایي. ښه څه ورته وایي معجزه هغې ته وایي چې د عام عادت او عرف نه برخلاف د پیغمبر مبارک نه داسې یو کار صادر شي چې عقل یې نه مني. دا په ژوند هم دی او د وفات نه پس هم دا معجزات شته. زما وروڼو دا د درود شریف برکت چې دې راویښ شوې کتل پلار یې واپس سم شوی و مخکې نه هم خشته شوی او رڼا یې کوله. نو درود شریف کې ډېر زیات برکت دی او فضیلت دی. په دې رمضان کې چې څومره ملګري یې نو کم از کم یو 200 پیرې 1500 ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو وایي زه شواروز کې 15000 کارته درود شریف کړی. دا څومره لویه خبره. یو بل ټلیفون وکړو زه 10000 کارته وایم مې 10 سره څنګه وی وایي تا را مې اورېدلي دي مختصر درود هغه وایم مې کوم یو وی وصلی الله علی النبي الامي وصلى الله على النبي الأمي مختصر درود وصلى الله على النبي الأمي تسويه ودل وصلى الله على النبي الأمي مختصر درود شریف دا خو په یو ساعت کې بلا ویل کېږي. او که درود ابراهیمي وایي چې دا کم مانځه کې دی اللهم صل ځان له درود دی اللهم بارک ځان له درود دی دا کې دا خو ډېر ښه شو عالم پکې راغی اولاد هم راغی. نور درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی بس دا درود شریف دی. رمضان کې خامخا په دې الفاظو باندې عمل شروع کې درود شریف ډېر زیات فضایل دي. اب چې ته بل وخت په درود شریف مستقل جمعه بیان درته وکړم ان شاء الله. خو دلته کې به صرف دومره ځان پې کې چې رمضان مبارکه میاشت ده نو مهرباني وکړئ درود شریف پر رسول الله مبارک ټول وایه. ها دا خامخا الله وینو ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله وی زبم په دا الله غ درود شریف دا خدای رحمتونه زما فرشتي وای نو تاسو مور باندې درود وای حضور پاک فرمایي. نو چې څوک درود نه وای نو جبرئیل علیه السلام سوې وی دې خدای هلاک کی ما وی امین واه واه د پیغمبر مبارک نوم واغښتل څوک درود نه وای تبعی ده صاحب
وی په دویمه پوړۍ چې مې کله خپه کېښوده نو جبریل علیه السلام څه وی چې چا مور او پلار جمدي وي یا دواړه یا یو او دې د هغوی دومره خدمت ونه کي چې ځان په جنت ته ورسوي داسې خدمت به کوي چې د مور او پلار په ذریعه ځان جنت ته ورسوي او که داسې ونه کړل دې د خدای هلاک کي ما وی امین او ټینګ شي خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام جبریل علیه السلام په ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته ده چې قرآن یې راوړی دی او پیغمبرانو ته به یې وحی راوړی ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته جبریل علیه السلام ده جبریل علیه السلام خیره کړې ده ماشاءالله او امین پې چا ویلی دی حضور پاک نو چې پیغمبر مبارک په یو شي امین ووایي وایا نو دې کې د نه قبلېدو څه کیدی شي دعا چا کړې ده او خیر امین په چا ویلی دی نو د مور او پلار چې د چا جمدي وي که دواړه یې که یوي نو خدمت به کوې هغوی به خوشحاله وی او که دنه خپه لاړل غرق او تباه شوې برباد شوې نه به خپه کوې مور ته ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي دی وخته ورسېږي بیا به ته هم کنځل کوي زما پلار دی نو څه ورسره وکړو زیاتې کوي زما پلار دی نو دا څه کوي مړه دوڼی دی راوسته ښځه نو مور او پلار سپک شو د ښځې خپل حق دی ګورې دا م یاد وساتئ بعضې خلک دلته هم غلطي کوي دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار دپاره به ښځه ښځې ته هم سپی په نظر نه ګوري الله خو ویني که نه ستا ستا هم خور شته که نه ستا هم لور شته ستا هم څوک شته هغه به بیا البدل هغې نه وباسي لیکن د ښځې دپاره به مور او پلار هم نه پرېږدي مور او پلار احترام پکې قدر پکې عزت پکې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوي خطك رسول الله مبارك فرمائے او دوا چې الله یو وخت د ماشومم په ما دې مور او پلار ډېر رحم کړی دی الله اوس دی قابل رحم دی ته پې رحم وکړه دعا وله وکړه کنځل کوي نو کمزورې دی غریب کنه سترګې کمزورې نه دي موږ سترګو ته چشمې اچولې دي غوږونه کمزورې نه دي هغه شی واچوي ګلسون مشین خوله کمزورې نه ده غاښونه نشته حروف سم نشي ویلی خپې کمزورې نه دي بې کونټی نشي ګرځېدی زړه کمزورې ډاکټر وایي نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي غصه ورځي بنده په معمولي خبره غصه ورځي بې ځایه به غصه وکړي خانده ورته مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده وی یو سړی زوی سره ناست و دا بوډا دی او دا زوی هلک دی نو دی پلار دی زوی ته یې بابا دا څه دي په دیوال یو قارغه ناست هغه ورته وی قارغه دي نو بیا ورته وی بابا څه دي نه بچی دا څه دي دا پلار ورته وی قارغه دي بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دي بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دي که نه هسې غصه شو ورته بیا ورته بچی څه دي وی په سترګو ړوند دي شل ځله خو مې راته وی قارغه دي که پلار ورته بچی ستا نه مخکې ما لیدي چې قارغه دي خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه دقسې ته زما په غېږ کې وي او یو قارغه په دې دیوال کېناسته را یاده شوه نو تا ما ته بابا څه دي ما وی قارغه دی تا وی څه دي مې قارغه دی تا وی ها مې قارغه دی تا وی څه دي مې قارغه دی چې څومره تا تپوس کوم ما به دې خوله ښکلوله او مې چې ته زیات تپوسونه وکې ما به دې خوله ښکلوله او که نن مې د درېیم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې هلکه داسې ده که نه بچی چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله ښکل کړي نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسي ډېر ګران بچی خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نه سوي او بیا د هغې نه ګرانې نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې وله ښکل کړل وایي داسې که نه وایي او پلار توبه بس دا ګډې وډې دا نه پوهېږي اوس دا د دماغ کار نه کوي د بې غیرته بچیه دماغ کار نه کوي ستا دماغ کار کوي چې پلار ته پسې سپکې وي ستا دماغ کار کوي چې ته د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره دې څنګه وکړل زما قسم په خدای هغسې به راسره کېږي قسم مې راته وخوړ دا زمونږ فقهاو لیکلي او د حدیثو شارحینو لیکلي او دا تجربې سره درته وایم غالب ګمان مې راته ووایي
د باباجي زمون خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه دا هغه نه مې اورېدلې دي وی دې جومات کې به هغه دې جومات کې به هغه مونځ کوو او دا دی زمونږ په دې بادرخیلو کندې کې کور وی راتلم وی په دې لاره کې یو سړي پلار راپرځولی او لته به یې ورکول په الله باور وکړه چې دا ته مې اورېدلي او ډېرو به ته دا د مشرانو اورېدلي او لته به یې ورکول او ورته وایي ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی په سینه والا وی ناستو او لته به ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی زه رالم وایي ما هغه زوی ته پاسه خوارشي پلار دی دی ظالمه بوډا دی وی پلار یې ما ته وایي چې مولوي صاحب ودرېدو دقه چلې را سره وکړو وی ما ورته پلان کیه هغه سړی هم زه پېژنم هغه زوی هم پېژنم هغه نیکه هم پېژنم خو بدره چې دی نومله وی ما ورته چې یاد دي پلان کیه دقسې منزله روان وم چې دا په کوم ځای دې زوی راپرځولې په دقه ځای تا خپل پلار راپرځولې په دقه ځای یو لیش دی فرق نو او تا ورته نه وي چې ارمان دې پلار مې ګنې غټ دلی ویلي دي که نه دا به مولوي صاحب زموږ وی په خپلو غوږونو او سترګو مې لیدلي دي چې په کوم ځای د پلار راپرځولو په هغه ځای دې خپل زوی راپرځو او چې په کوم هغه ورته په سینه دې هم په سینه ناست چې هغه ورته څه واقع ورته وي دا نه پاتې کېږي بس دا به وځي دا مه وایه چې زه خو دې وخت کې په هینډ تینډ کې یم او زه خو بس ځوان یم او زه به د ښځې مخ کې پلار سپک کم او مور به سپکه کم دا ټیم به پته راځي دا چل به راسره کېږي که ونه شو بیا راشه که جمدې هم په دې مخ مې لاړې وتو او مور پلار سره خلک خو مور خو بیا پرېږده خو سپیره نن سبا بوډا شوه که لوښي د لینځي خو بس مور ده او که لوښي لینځي بیا خبره ختمه که جامې د لینځي او کټوی د له پخۍ نو مور ده او که دا کارونه نه کوي نو هېڅ هم نه ده بعضې خلکو نه اورم چې زما پلار ته دا وکړه بعضې خلکو نه اورم چې زما مور ته دا وکړه دا ښه خلک دي مور پلار څوک کم دی ما په خپله یو انسان دام درته خپل نوم نالم ما یو مور بیواله ډېره زیاته بیواله او داسې بیواله چې په دې ځمکه بیا راوغورځولې په ځمکه ما ورسره بیا خبرې بندې کړې وې نو ما ته یو سړي بیا ووایي هغه سړی یو جمدیر یو بل مړ دی مور هم مړه ده هغه بچی مړ دی مور هم مړه ده بچی مړ دی یو ګواه شته او یو ګواه اوس هم شته ما ته یې مولوي صاحب د پلانکي تپوس ته کوې مې ورکې که خدای راده بېخو بس مور بوډۍ مور خدای را ناسته درګړي تلې ده او ظالم به راغوویشتله و هغه نوې تماشه وکړه که نه مې سو لیوني سپي چې چلی و وایي د خېټې نه یې د کوتري چینګار راوځي د سپو په دې به زه بیان کوم د مور او پلار په حقوقو خیر دا مې مختصر درته وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دویمه پوړۍ باندې خپه کېښوده نو څه ووی جبریل علیه السلام وی الله چې د چا مور او پلار وي دې به یې قدر کوي خدمت به کوي ځان به په جنت ته رسوي او که داسې خدمت یې ونه کړو خدای دې هلاک کړي رسول الله مبارک په امین ولیدي بل چا نه حضور پاک زما وروڼو چې څومره دلته ناست د مور او پلار قدر وکړي کوی به که نه جمدي وي د چا مور پلار که یوې که ته خفه یې راځه یې کوې لاړ شی والا ما ته یو ځل یو سړي وي پلار رانه خفه دی ما سره په جرګه لاړ شي په پلارانو څوک جرګې نه کوي په مخله جرګه کې خبره روانېږي زه به هغه ته وایم ابو دوی دا کړي دي دا کړي دا کړي دي نو بیا به تا ته وایم ته وایې نه دا دي دا روانېږي ورشه په خپله او د هغې کې ورسره د مینې سر کېږده او یې بابا معافي غواړه ابه د یو څپېړه دوه ووایي او درې نورې م راکړه ابه وی تا دا کړي دي بس خو غلطي مې کړې معافي غواړم یاره که معافې نه کړې وی ډېرې جرګې مې پرې وکړې ستا نه بغیر نه کېږي مې ته د ما په دې فارموله عمل وکړه سبا راغې ما ته وی مولوي صاحب خو بل شان وه خلک مې لېږل نه یې معاف کړم خو چې ورلم او غېږ کې مو ته سر کېښوده او وی هم را سره په جړا شو زه هم جړا شم وی روچت یې کړم او په مخ یې دواړو طرف ته ښکل کړم واه واه د مور پلار زړه افسوس دا دی چې څوک دې ته نه ګوري چې زما بچی شته زما ورسره څونه مینه ده دې ته څوک نه ګوري چې زما دا بچي د ماشوم لوی یم په څومره سختۍ لویږي او په څومره خوارۍ لویږي نو ما سره هم بل چا لوی کړی یم که نه ما سره هم بل چا خواري کړې ده ما سره هم بل چا محنت کړی دی که نه داسې لوی خو ته نه راغلی دنیا ته لوی مسله دلته یو مسله دلته جوړېږي ادا چې د ښځې او د مور منځ کې بعضې وخت کې جنجال راشي نو بعضې قمقل د ښځې په طرف شي نو مور سپکه کي بعضې د مور په طرف شي قمقل نو ښځې بېعزته کي نه داسې به نه کي
د دواړو خپل حقوق دي، ته به بینابین اوسېږې، داسې طریقه به کې جوړه راوله، اتفاق راوله، اختلاف مه پیدا کوه، نه یو خوا پوره او نه بل خوا پوره، د دواړو خیال ساته، قدر کوه. او که جوړه نه راځي بیا لکه ښځه د ښځې بیالول در باندې حق دي د خدای په نس، بیل کور ورکول حق دي در باندې په شریعت کې، شامي وګوره عالمګیري وګوره دا لږ. او که دا ښځه ستا د مور او پلار د حقوق ذریعه ګرځي، دا ښځه نافرمانه ده، د شریعت خلاف کوي، بیا به طلاق هم ورکولی شي. رسول الله مبارک فرمایي که مور پلار ته وي طلاق ورکړه، طلاق هم ورکولی شي، په هغه صورت کې ورکولی شي چې دا ښځه ستا د مور او پلار نه د عقیدو ذریعه ګرځي، د شریعت خلاف کار کوي، مور او پلار درته سپکوي، بیا هغه بیل صورت جوړوي. داسې به نه کوي. چا نه مور او پلار خفه وي څه چل به کوې لکه رضا کوو به که نه. او که د چا نه قبر ته خفه تلي بیا به څه کوې، او دا کېدی شي قبر لی ځای، علماء لیکلي دي قبر لی ځای، قبر لا تلاوت کوئ ثواب وربخې، 2 رکعاته نفل کوئ ثواب وربخې، ذکر وکړئ ثواب وربخې، نیکي وکړئ ثواب وربخې. نو علما لیکي د مرګ نه پس بیا سره خدای راضي دی وخت هغوی محتاج دي نیکو ته، که نیکي دې وکړه ورو دې به خلق خدای به دې معاف کړي. درېیم څه دي وی په درېیمه پوړۍ چې کېناستم نو جبریل علیه السلام سو فرمایل وی هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راله او د دومره عبادت اونکه چې ځان په الله وبخي دې خدای هلاک کړي، مې چې آمین وایه. اوس څونه عبادت به کوې، دونه به کوې چې ځان په خدای وبخې، دونه به کوې، او یوازې عام عبادت نه دونه به کوې. او که دومره عبادت دی اونکه چې ځان په خدای وبخې، نو خیره چا کړې ده؟ حضرت جبریل علیه السلام. آمین په چا ویلې دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او خیره کوم ځای شوې ده؟ په جومات کې د پیغمبر مبارک په منبر شوې ده. ماشاءالله وړه خبره. مسجد نبوي کې شوې ده، په منبر الرسول د حضور پاک په منبر شوې ده، او مقدس شخصیت خیره کړې ده، او مقدس شخصیت په آمین ویلې ده. اوس هم خوښه خپله ده. داسې عبادت به کوې چې ځان په الله وبخې. ځکه خو زه تاسو ته چې ختمونه وکړئ پکې. الحمدلله زه خو ډېر خوشحاله شوم چې ډېرو جوماتونو کې په رمضان کې تراویح کې ختمونه شروع دي الحمدلله، او چې کوم کې نه دي شروع کړي حافظان الحمدلله ډېر دي، او قاریان خو پخوا زمونږ په کلي کې ما ته یاد دي 2 حافظان زما د یادو، یو حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي، او یو حافظ اسرائیل حافظ صاحب د هغوی رتره زوی عبدالرب مولوي صاحب مولانا عبدالرب صاحب دې رور الله دې مغفرت نصیب کړي. دا 2 نمبر به پې نو. بیا د جوړې حافظ صاحب باباجي زمونږ شاګردو هغه به دلته ختمونه کول. اوس دومره حافظان دي، د خدای پاک فضل او کرم دی چې زه په خپل کلي کې حافظان نشم شمېرلی الحمدلله. هر کلي کې شکر دی حافظان ډېر دي، نو فایده ترې واضح کړه. نو د ورځې هم خوب او د شپې هم خوبونه، هر ټیم خوبونه. عبادت وکړئ ښه، تهجد پکې خامخا وکړئ. او یو بل عبادت دی پکې وکړئ چې هغې ته صلات تسبیح ویلې کېږي. نو زما وروڼو دا اخري یو خبره درته کوم، دا ده چې تاسو مهرباني وکړئ او صلات تسبیح وکړئ. صلات تسبیح خو ما ښولې تاسو ته بار بار، صرف مختصر به درته ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ته حضرت عباس رضی الله عنه ته د ترو د حضور پاک مبارک او ډېر زیات محبت یې ورسره د دې خپل تره سره. تره سره هم د خلکو محبت یو ځل حضرت عباس رضی الله عنه راغی، نو حضور پاک مبارک ته د بعضې ملګرو نه ګیله وکړه، وی د الله رسوله وی خلک زمونږ هغسې خیال نه ساتي. بعضې وخت د انسان په زړه کې چې خیال نه ګیله پیدا شي، نو رسول الله مبارک په منبر باندې کېناسته او خلکو ته اعلان وکړو، وی خلکه وی تاسو ته پته ده چې تره د پلار په ځای عم الرجل سن و ابیه، د سړي تره پلار په ځای باندې وي. چا چې زما تره خوشحاله کړه دی خوشحاله کړه، چا چې زما تره خفه کړي ګوره دی خفه کړه، او چې پیغمبر چا خوشحاله کړه نو الله خوشحاله کړو، چې پیغمبر چا خفه کړه نو الله خفه کړه. دا صفه خبره ده. بل یاده پورې یو خبره یاده شوه، یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اعلان وکړه د خلکو کورونه به جومات ته، نو د کوټو د دروازو به جومات ته، ناوې به جومات ته وي، دغه ناوې جومات ته وي. نو چې باران به وشو نو هغه جومات ته به اوبه راتلې،
نو حضرت عمر رضی الله عنه اعلان وکړ وی مهرباني وکړه ناوې بل طرف ته واړوي ځکه جومات ته اوبه راځي خلک مونځ کوي اوبه په جومات کې ولاړي ناوې مو بل خوا واړوي نو خلکو ناوې بل طرف ته واړولې نو چې راغی د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک د تره د هغه ناوه نه یې واړولې نو حضرت عمر صاحب له غصه ورله چې زه خو امیر المؤمنین یم او ما حکم وکړو او ټولو زما خبره ومنله او الله قرآن کې اعلان هم کوي کنه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله واولی الامر منکم چې د الله تابعداري وکړې د الله د رسول وکړې او د بادشاه وکړې چې کوم اسلامي بادشاهي نو دا زما حکم تابعداري ونه شوه نو حضرت عمر صاحب سره یو لرګي و په هغې هغه ناوه واله نه ویې غورځول وي دا ولې نه لر کړ دا ولې نه اخوا کړ نو حضرت عباس رضی الله عنه ته چا وویل چې ناوه خو یې درته په لرګي واله ویې غورځول هغه وی دا ناوه رسول الله مبارک ماله په خپله لګولې ما ځکه نه لګول د حضرت عمر خبر په سر سترګو خو ما چې دا کوټه جوړوله او دا ناوه مې کله لګوله نو حضور پاک مبارک په خپله راوخته او خټه یې ولګوله او دې ناوې ته یې ولګوله دا ناوې راله په خپلو مبارکو لاسو ایښودې وه دې ته مې نه چې عمر صاحب ته پته ولګېده وی عباسه تا ما ته ویې ولې نه دا ما څه غلطي وکړه هغه ناوه چې حضور پاک په خپلو مبارکو لاسو هغې ته توپړې کړي دي او هغې ته بیا خټه یې ښودې ده او هغې لګولې ده دا ما نه څه غلطي وشوه وی راشه حضرت عباس دا واپس لګوي ما نه غلطي شوې ده نو وی دا وبلګو واپس وی نه داسې نه کړه حضرت عمر صاحب ورته ټیټ شو ټیټ او حضرت عباس یې په خپلو اوږو د پاسه سور کړ او یې بره وکړه چې دا ناوه واپس ولګاو دا ردې سزا شو چې ما ولې داسې کړي نو هغې عباس رضی الله عنه ته حضور پاک مبارک وفرمایل وی ای عباسه ای زما تره یا عمه تا ته یو تحفه نه درکو یو ډالۍ نه درکو یو بهترین شی درته نه ښیم داسې شی درته وښیمه چې که ستا ګناهونه د دریاب د زګ عمرې الله بیا راته معاف کړي او ستا واړه او لوی او ستا پټ او ښکاره او زاړه او نوې ټول به راته خدای معاف کړي ورته یې دا الله رسوله ولې نه ویښایه دا صلات تسبیح ورته نو بیا ورته حضور پاک مبارک فرمایل وی که روزانه یې کولی شي نو روزانه که روزانه یې نه شي کولی هفته کې یو ځل که هفته کې یو ځل نه شي کولی میاشت کې یو ځل که میاشت کې نه شي کولی نو کال کې یو ځل او که کال کې نه شي کولی په عمر کې خو یو ځل نو زمونږ رمضان کې تخصیص نشته په حدیثو کې خو مونږ رمضان کې خلکو ته ځکه ښایو چې په رمضان کې د صلات تسبیح وکړو دا امر ثواب شو لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا کرته کړي دا ګورې په صحیح حدیث ثابت دی دیکھئے یو حدیث نه دا حدیث ناقدین او جارحین دا هغوی نه دا روایت ثابت دی چې دی یو روایت کمزور دی نو بعضې خلک په هغې ردونه کوي نه 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 ډېر مضبوط روایت دی په ډېرو سندونو باندې دا منقول دی د رسول الله صلی الله او تعامل د امت په هغه وخت نه اوسه پورې شروع دی دوه طریقې یې ترمذي شریف کې یوه طریقه خو هغه دا ده چې سړی دا هغه طریقه لږه مشکله ده زه به د عبدالله ابن مبارک که کومه طریقه ده هغه مونږ خلکو ته ښایو هغه راته وویل هغه یو پوټې لږ به تاسو ته ګرانه شي دا اسانه ده دا دي چې څلور رکعتو نفلو نیت به وتړئ څلور رکعتو نفل عام سړي څنګه نفل کوي نو چې کله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک وې نو پنځلس کرته به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو روایت کې پکې لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم راغلی الا بالله لیکن په اکثرو روایاتو کې دا نشته نو که یو ځل دې پکې وي ښه که دې ونه وي نو هم پروا نشته سبحان الله اخره کې یو ځل پکې ویلی شي نو ښه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځلس بیا به اعوذ بالله وبسم الله وویل قرات نه مخکې بیا به قرات وویل نو د رکوع د تلو نه مخکې به لس کرته وویل څو شوه لکه پنځلس او لس پنځدېرش نو بیا چې رکوع ته لاړ شي لس به وویل که د رکوع تسبیحات به ترې مخکې ووایې بهتره داسې ده که دې نه وي د رکوع تسبیحات دا د هغې په ځای حسابېږي
خو خیر د رکوع تسبیحات ته مخکې وایه نو لس ځله به ووایې څو شو 15 نو چې د رکوع نه پاسې او سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد وایې نو بیا به لس ځله ووایې په ولاړه څو شو 15 څلوېښت نو بیا به په لومبۍ سجده کې 15 ووایې نو 55 شو که نه نو چې دواړو سجدو په منځ کې کښېنې لس کرته وایي لس یو سجده کې لس دواړو سجدو منځ کې لس نو 15 شپېته شو نو په دویمه سجده کې لس نو څو شو 15 وایه نو چې بیا سنګ پاسې دویم رکعت ته نو په اول کې به 15 کرته وایي بیا به بسم الله وایي خپل قرات به شروع کړي بیا همغه زړه طریقه ده نو دا په څلورو رکعاتو کې 300 پوره کېږي حضور پاک مبارک ورته په خپله فرمایلو چې 300 به وایي او که دې کې سړی خطا شي او سجده سهو کوي نو هغې کې به نه وایي او که یو ځای کې سړي نه هیر شي لکه رکوع کې د نه هیر شو نو ورپسې چې بل ځای هغې کې 20 وایي ټیک شو خبره که اول کې هیر شو نو رکوع نه مخکې لس دي نو 15 او لس 15 پکې وایي او شمېرې به یې پسه نو بعضې خلکو لاس کې تسبیح ته ضرورت نشته چې نه لاس یې تړلي نو دې ګوتې له زور ورکوه که یو ګوتې له زور ورکوه او چې په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې وې دا لاسونه دې کونډو سره وجنګوه دې زنګونونو سره نو یو ګوتې له زور ورکوه په سجده پروت نو دا ګوتې په لاسو ګوتې په ځمکه پرتې دي یو ګوتې له زور ورکوه دې اسانه طریقه ده نو صلات تسبیح ورته ویم دې ته چې تسبیحات دي پکې ښه نو دا به که خیر انشاءالله په کم وخت کې چې نفل کېږي هغه ټیم یې کوئ سار مانځه نه پس او مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ او نور خطو نور پرېوتو د زوال وخت کې مه کوئ او باقي هر ټایم کولی شئ او زنانو ته هم دا بیان کې ښه کوئ به انشاءالله یو بله طریقه هم د حدیث کې او خدا ده چې هغه لږه مشکله به دا تاسو ته لږه اسانه ده عبدالله ابن مبارک دا نقل کړې ده او ترمذي کې هم شته نو دا لږه بهتره ده نو دا به صلات تسبیح به انشاءالله العزیز وایې دا روجې قیمتي کې ثوابونه پکې وګټئ د الله ذکر پکې وکړئ درود شریف پکې ووایې د قرآن شریف تلاوت ډېر زیات ضروري دی وګورئ ځکه دا میاشت د نزول د قرآن ده نو د قرآن شریف تلاوت پکې پکار چې موږ پکې د قرآن شریف تلاوت ډېر وکړو چې نور څه نه لري سورت فاتحه ټولو له ورځي الله حمدونه دي قل هو الله احد ټولو له ورځي پکې وایه فضول خبرونه او گپ شپونه څه جوړېږي نو دا پکې څوک پکې گیمونه کوي په دې موبایلو باندې یو گیم ما ته چا وایي زه خو پرې نه پوهېږم خو یو شی دی څه ورته پبجي ورته وایي ټول خلک یې په غم اخته کړی دی او ما اورېدلي چې هغې کې بیا څوک په ټوپک ډزې کوي په بیت الله هم پکې ډزې کوي او په نورو مقدسو ځایونو هم پکې ډزې کوي اخو تبۍ ده بیا او اسم دا گیمونه او دا سیدونه چې ډېر خلک پکې سار نه لګیا چې تر مازدیګره پورې په دې گیمونو څه فایده ده دنیا پکې څه فایده او د آخرت پکې څه فایده د خدای بندګانو هغه کارو کې چې د دنیا فایده آخرت ته پکې نه چې د دنیا خو دې پکې وي که او دا خو د آخرت د فایدې میاشت ده د آخرت د ګټې میاشت ده نو انشاءالله العزیز که خیري د ما په دې خبرو داسې نه چې بس وویرې او بس یېرې شي په دې به انشاءالله عمل کوو ښه انشاءالله صلات تسبیح درود شریف او چې چا نه مور پلار خپئ نن به ځي او مور پلار به راضي کوي او که راضا نه شو بیا ورځه لکه تحفه ورسره ځان سره ډالۍ وړه او مور پلار له ورکوه چې خوشحاله شي دعا وکړئ الہ العالمین ته به موږ رحم و کرم وکړي